ننګرهار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له انسټیټیوټونو څخه د روان 1404 کال په لومړۍ دوره کې 200 تنه مجاهدین د ادارې او مدیریت له 2 کلونو زده کړو وروسته فارغ شول. په دې تړاو جوړو شویو مراسمو ته د افغانستان تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي رئیس په خپله وینا کې ننګرهار د علم، ادب او عالمانو ټاټوبی وباله او زیاته کړه چې مجاهد علم ترلاسه کوي، ملت ورسره پیاوړی کیږي او که مهارت ترلاسه کوي، نظام ورسره قوي کیږي. د چارو ادارې د دفتر رئیس فارغ شویو مجاهدینو ته د خبرو پر مهال وویل که پرون مو د جګړې ډګر د نړۍ د کارپوهو جنرالانو وګټه، نو مجاهدین باید اوس اداره، سیاست او مدیریت هم د قلم له لارې وګټي او خپلو علمي زده کړو ته دوام ورکړي. هغه مجاهدین ملګري چې تر 4 بجو پورې رسمیت دي، کوشش دی وکړي چې 4 بجو نه بعد دوی خپل هغه علمي زده کړو ته او هغه مسیر ته دوام ورکړي. دا یو څه تکلیف دی، کېدای شي 1 کال 2 کاله دا تکلیف اوسېږي، دغه لږ زحمت ویستل دي، وروسته به انشاءالله بیا تاسو ته دې ګټه رسېږي. د فراغت غونډې ته د ننګرهار مرستیال والي وویل ولس اوس له مجاهدینو سیاست، اداره او خدمت غواړي، نو د دې لپاره مسلک او تخنیک زده کړه واجب او اړینه ده چې د خپل کړېدلي او ځورېدلي ولس خدمت پرې وکړي. ورونو موږ تاسې د ولس ته باید څو برخو کې خدمت وکړو. یو د دوی خدمت وکړو، بل اداره وچلو، بل سیاست را تر غاړې ده. ګاونډي هېوادونه لرو، د سیمې هېوادونه لرو. دلته باید موږ تاسې د خپل ولسونه دا د ځان نه راضي وساتو، دوی ته خدمات وکړو چې پخوا هم په وینو په غوښو هډوکو ورته کول، نن یې باید په خولو ورته وکړو. دغه راز ننګرهار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر وایي 200 مجاهدین یې له ادارې او مدیریت له څانګې فارغ کړل او یو شمېر نور ورسره بېلابېلو برخو کې پر زده کړو بوخت دي. تخنیکي برنامې 2 شبابه ادارې لرو، هغې کې مختلفې رشتې دي. زمونږ د مجاهدینو دا غوښتنه ده دغه برنامه باید چې دوی نیمه پوهنتون دی، دا باید چې مخې ته یوسي، دا باید چې دا خامخا نور د پوهنتون زمینه سازي ځان ته برابره کړي او دغه نیمه تحصیله پوره تحصیل کړي. فارغ شوي مجاهدین له ترلاسه شویو زده کړو خوشحاله دي او د لا نورو زده کړو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. همدارنګه نورو ویناوالو د اسلامي نظام بقا لپاره دیني او عصري زده کړې مهمې وبللې. د افغانستان تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي ریاست د مسؤلینو په خبره په ټول هیواد کې به 40,000 مجاهدین له تخنیکي او مسلکي زده کړو فارغ او سندونه به ترلاسه کړي.